نیزه راواغسته او په نیزو یې په دې شرمګاه کې ووایا. ټولې کلمې ولا زیره زره کړې په نیزو باندې، همداغې نه مړم شوه. په زنکدن کې هم چغې والې چې د شان رسول نه مې دې توبه نه وي. ښځه وه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کې او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې ښه ده، د اس په ملا لاس کېږده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکړو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ، د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا به دې مړ کوم. لکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې. او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، اے پیغمبر دا څه چې ته ګورې دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، داسې وخت به راشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور به هر څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده یې وکړه چې توبه وباسم، او چرته خلق پکار دی چې د هغې په لاس باندې زه د خپلې ګناه اعتراف وکړم او توبه وباسم. په لاره روان دی او یو شیخ په لاره مخې ته ورغلی دی، ورته ویل حضرت زه خو یو کم 100 قتل می کړي دي او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنډه کړې ده، ورته وی ظالمه ستا توبه کوم ځای کې قبلېږي؟ ورک شه مخې نه مې پناه شه. دې سړي ورته ووی چې ښه ده نو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پوره 100 لیکمه. شیخ نه هم دا 60 والو مړې کو په لاره روان دی، نو بیا اوس زړه کې وایي چې یا الله دا یو ظلم خو مې اوس بله م وکړو. څه اهل الله ورته په مخه راغلي دي، نیکان او بزرگان، هغې ته اسلام علیک والیک کړی دی او دا خبره یې ورته کړې ده چې حضرت ما 100 قتل کړي، یو مې اوس وکړو او اوس مې دا نیت دی چې زه توبه وباسم. هغې ورته وویلې چې د الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بلکل خدای قبوله کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه، ویلی هغه مخامخ د نیکانو کلی دی، دې ته ورشه او پاک خلق پکې اوسېږي، هلته به توبه وباسي او خدای به یې قبوله کړي. چې دی روان شو، لاره کې وله مرګ راغی او ساعت قبض شو. سا چې تې وطن و ده دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه، اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی. چې ساعت یې ووته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې، د غضب ملایکو وی چې روح وړو سجین ته 100 قتل یې کړي، د رحمت ملایکو وی د اراده یې د توبې کړې وه، مونږ یې روح علیین ته وړو. د دواړه قسمه ملایکو پې جګړه شوه
چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوئ. دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای هم لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای هم لار ناپ کوي. که د نیکانو کلي ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دي یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دي یوسي. ملایکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو، ثابت کله را نږدې کړو ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلي ته نږدې و نو د رحمت ملایکو وګټله او د غضب ملایکو بیلله، روح هغې واغستو علیین ته یوړ. خالی په اراده ده توبه به، لیکن چې صداقت سره وي، په رښتیا سره وي. حدیث کې راځي یو سړی و چې مړ کېده نو زامنو ته یې وصیت وکړو چې ما وسوځوئ او ایره مې په هوا کې باج کوي، په قبر کې مې چخخ نه کوي. زامنو ورته ولې؟ ویل بچو ما خدای له څه کړي نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورته خیم به څه چې ځان پې خلاص کم، د دې وجې نه چې اډو خدای ته پېښ نه شم. چې مړ شو زامنو یې وسوځولو او ایره په هوا کې باج کړه نو خدای خو په دې قادر دی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې ته د اوبو نه جوړ کړې هغه ذات تابیا جوړولی نشي. جوړې که او ځان ته یې پیش که چې دا وصیت دې ولې کړی و د سوځولو. ویل خدایه څه مې لیدنه چې درته یې پیش کم او ځان خلاص کم. الله ورته ویل زه چې ته مانه دومره یېرېدې ما وبخلې. نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه، چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلی سړی. موسی علیہ السلام خدای پاک ته ووی چې دا خپل انصاف ته ما ته وښایه چې ته څنګه انصاف کې. وی انصاف زما ګورې وی چې آو وی ورشه د پلانې چینې په غاړه کېنه. چینه پیژنئ؟ چشمه د هغې په غاړه کېنه او زما انصاف وګوره. د چینې په غاړه یو ونې لاندې ناست دی، یو سړی راغی په اس باندې سور او د هغه چینې نه خپله مو به وڅکلې او هغه اس له یې ورکړې.